بسم الله الرحمن الرحیم. د سوډیم هایدروکساید سټنډرایزیشن یا د یو قلوي سټنډرایزیشن څنګه کولی شو چې موږ یو قلوي محلول چې دی یو دا سټنډرایز کو دا غلظت موږ پیدا صحیح ده. نو د هغې غلظت دپاره څو طریقې دي، خو یوه طریقه دا ده چې د قلوي به واخلې او د هغې سټنډرایزیشن به یو مرکب سره وکړي او تیزاب سره وکړي، خو تیزاب باید پرایمري سټنډرډ وي. نو د پرایمري سټنډرډ یوه طریقه دا ده موږ سره دا ده، مثلا زه د ریاکشن کوم د کې ایچ پي سره او د کې ایچ پي دا د کې ایچ پي او دغه کې ایچ پي مثلا د ما سره نارمل محلول دی، یا مثلا ما دا 0.2 ګرام اخیستی او دا ما حل کړی دی مثلا په 100 ملي کې. سپاره شاید 2 ګرامه کې ایچ پي ما اخیستی ده او 100 ملي کې ما حل کړی. نو سپاره شاید 2 ګرامه تو واخلې کې ایچ پي او 100 ملي کې حل کړي، نو د نارملټي بد شي. نارملټي د کې ایچ پي weight divided by a Kelvin and weight 1000 divided by V. نو weight ما اخیستی 0.2 او د کې ایچ پي وزن به اوس وګورو چې کې ایچ پي وزن څومره دی. نو ګورئ بنزین کې 6 کاربنونه دي او 2 د کاربوکسیل دي، نو 8 کاربنه شو او 4 اکسیجن دي او یو هایدروجن چې دی 1 2 3 4 او 5 هایدروجن دي او یو پوټاشیم دی. نو 6 نوي خالي کاربن وزن شو، 4 شپېته دا شو، 15 دا شو، 9 دا شو. نو دا د جمع کې 6 نوي دی یو جمع 4 شپېته جمع 15 جمع 9 نو 204 د مالیکولي کتله ده. صحیح ده. نو مالیکولي کتله د کې ایچ پي 204.4 راځي، خو 204 موږ ونیولې. نو موږ اخیستی 0.2 ګرامه کې ایچ پي او معادل وزن 204 دی ده، ولې د کې یو هایدروجن د تبدیل وړ دی، فی مؤثر ولانس یو دی 204 ضرب زر او دا زه غواړم چې د حجم زه جوړ کړم محلول زه د جوړ کړم په 100 ملي کې. نو دا 2 صفرونه خو د 2 صفرونو سره ختم شو. صحیح ده. او موږ سره 5 راځي څومره 0.2 دی که نه، او 10 کې ضرب ورکړې نو دا به تا سره 2 شي، یا به کلکولیټر نه استفاده وکړو. نو 0.2 ضرب 10 2 راغی تقسیم 204. نو دینا تقریبا راځي 0.009 نارمله چې کې ایچ پي دا د کې ایچ پي نارملټي شو، دا د کې ایچ پي څه شو نارملټي. اوکې دا کار خو شو.
بیا به سوډیم هایدروکساید غواړو چې سوډیم هایدروکساید به څه کوو. سوډیم هایدروکساید هم په همدې نارملټي هم دومره له جوړه کړه. صحیح ده؟ سوډیم هایدروکساید هم باید زه دومره نارمله محلول درته جوړ کړم. یا ما سره په یو سمپل کې سوډیم هایدروکساید دی تیار بس شته دی، تیار محلول دی، زه غواړم چې د هغه غلظت پیدا کړم. صحیح ده؟ نو نارملټي ما سره د NaOH نه ده معلومه، یو محلول کې ما سره دی، هغه هم په یو حجمي پلاس کې دی. صحیح ده؟ د NaOH محلول شو. نو موږ به 0.2 ګرامه به واخلو، 0.2 ګرامه KHP به واخلي، په 100 ملي کې حل کا. نو د دې محلول نارملټي به تا سره 0.0098 نارملای. سوډیم هایدروکساید ما سره دی مثلا په 100 ملي کې حل دی. نو غواړو چې د سوډیم هایدروکساید یا د پوتاشیم هایدروکساید یا بل کومه قلوي د هغې نارملټي پیدا کړم د هغې محلول. زه غواړم چې دا سټنډرایز کړم، نو به دې ریاکشن زه ولیکم. صحیح ده؟ نو د دې ریاکشن به وکړو موږ د سوډیم هایدروکساید سره. یو مول 1 مول ریشو ده. صحیح ده؟ نو زه به څه وکړم چې بیوریټ کې به ته واچوه KHP او پلاس کې نو پلاس کې ته 50 ملي NaOH واچوه، 50 ملي او برنه موږ KHP واچوه او دې کې موږ فینول فیترین هم واچوه محلول او ساس کې تو ساس فینول فیترین هم واچوه. نو برنه ته KHP را پرېږده بیوریټ نه، دا بیوریټ دی، بیوریټ نه KHP را پرېږده، KHP اچوه تر څو پورې فینول فیترین کلرلیس شي، بې رنګه شو. کله چې لاندې محلول بې رنګه شي، فینول فیترین خپل رنګ بدل کو، دغه ځینه KHP دغه بیوریټ نه KHP بنده کړه، دا په ساس کې اچي KHP به بنده کړي. کله چې KHP بنده کړي وګوره چې د بیوریټ KHP موږ څومره مصرف کړي. مثلا موږ مصرف کړی د تقریبا 0 یا 13.8 ملي موږ مصرف کړه. نو اوس په ته فارمول واخلې چې نارملټي د NaOH حجم د NaOH دا موږ سره مساوي شي نارملټي د KHP ضرب حجم د KHP. نو نارملټي د NaOH ما سره پکار ده، نارملټي د KHP ضرب والم د KHP والم د NaOH. نو نارملټي د KHP څومره ده موږ ته معلومه ده چې 0.009 ده او حجم څومره مصرف شو ما سره، حجم ما سره مصرف شو 13.9 او موږ په پلاس کې په دې پلاس کې 100 ملي NaOH اخیستو، 50 ملي اخیستو. نو دې نه به تاسو نارملټي د NaOH چې دی دا راوځي، نارملټي د چا د NaOH به تاسو راوځي. نو که موږ اوس محاسبه وکړو ضرب
همدا 18.7 صحیح ده تقسیم 15 نو دې نه نارملټي راغله 0.0033 0.0033 نو دا نارملټي د چا شوه د NaOH شوه نارملټي د چا شوه د NaOH شوه نو داسې مونږ کولی شو چې مونږ قلوي چې ده هغه څه کو هغه سټینډرایز کو قلوي څه کو سټینډرایز کو د KHP سره نو دې نه بیا ته کولی هم شي چې ته دا وکړې چې تا سره 100 ملي کې څومره وه یعنې په دې سیمپل کې NaOH څومره حلو نو د هغې دپاره فارمول څه دی چې ویټ دا موږ سره شي نارملټي معادل وزن وی تقسیم پر زر دا په 100 ملي کې پیدا کړي نارملټي ما سره راغله 0.0033 معادل وزن د سوډیم اکساید سولویخ او ټول څو ملي موږ سره دی په 100 ملي سیمپلو تقسیم زر دا درې سیپونه به دغه درېو سره ختم شي نو موږ به ضرب ورکو همدې عدد له ضرب په 4 کې نو تا سره 0.0293 ګرامه په 100 ملي کې څه ده دا حل NaOH او که دې ته اوس ټایټل راوباسئ نو آسان صحیح ده 0.0293 ګرام 100 ملي کې حل دی په سره تقسیم کا څه وکړه تقسیم یې نو تا ته به ټایټل هم راوځي نو دې مطلب دا دی چې موږ سره 2.933 ضربلس په توان د منفي 4 د ټایټر شو نو دوه که نه یو ځل اشاریه بیا اشاریه او بیا اشاریه او بیا اشاریه د یو په ځای اشاریه دلته راغله د بل صفر په ځای دلته 2 شو د 3 شو د 4 شو دا موږ سره 0.002 ګرامه پر ملي مون حل نو ټایټر قیمت یې موږ راویستو او موږ معلوم شي کو سټینډرایز نو دا کار یو دغه موږ KHP سره دا سټینډرایز کو بنزویک اسید موږ داسې اخیستی شو KHP په ځای ته بنزویک اسید اخیستی شي صحیح ده ایډیپیک اسید اخیستی فیرویک اسید اخیستی شي ساکسینیک اسید اخیستی شي ناره کلوي سره ته پرایمري سټینډرډ واخله همدغه محاسبه وکړه همدغه شان طریقه باندې ته به د قلوي څه وکړې غلظت معلوم کړي او کله چې ته د نامعلوم شي غلظت معلوم کړي نو دې ته موږ سټینډرایزیشن یو چې ورته یو سټینډرایزیشن د ټولو پروسې ته موږ سټینډرایزیشن یو چې د سټینډرډ محلول په واسطه د نامعلوم محلول غلظت وټاکي غلظت معلوم کړي نو دې عملي ته موږ څه یو سټینډرایزیشن